چې قانون جوړونکي خلک په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې کوي د قانون تشریح کوونکي چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې عمل کوي او قانون نافذ کوونکي خلک چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې خامخا عمل کوي دا څنګه انصاف د ساقي په میخانه کې ستا غوړو له غوړو دریاب او ساس کې نه ځینور له ځان له چې قمقل شم هوښیار شم هله نور له زما خوږه بچي ړومبی خو دا خبره چې په کوم قام کې انصاف نه وي هغه ترقي نشي کولی د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډاکټر صاحب زما ستاسو نه دا سوال دی چې دا څه وجه ده چې زمونږ بعضې خلک قانون نه مني زما بچی غنی خان بابا وی دا څنګه انصاف د ساقي په میخانه کې ستا غوړو له غوړو دریاب او ساس کې نه ځینور له ځان له چې قمقل شم هوښیار شم هله نور له زما خوږه بچي ړومبی خو دا خبره چې په کوم قام کې انصاف نه وي هغه ترقي نشي کولی قانون جوړونکي خلک په خپله په قانون باندې عمل نه کوي نو ځکه دا نور خلک په قانون باندې عمل نه کوي دویم کوم خلک چې د قانون تشریح کوي چې هغوی په قانون باندې عمل شروع کو نو بیا پې عوام هم عمل کوي او دریم کوم خلک چې په معاشره کې قانون نافذ کوي کله چې هغوی په قانون باندې عمل شروع کو نو بیا پې عام خلک هم عمل کوي بچي خلاصه خبره دا شوله کله چې معاشره کې انصاف وي نو هغه به ترقي کوي او هر سړی په قانون باندې عمل کوي دویمه خبر دا چې قانون جوړونکي خلک په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې کوي د قانون تشریح کوونکي چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې عمل کوي او قانون نافذ کوونکي خلک چې په قانون باندې عمل کوي نو عام خلک به پې خامخا عمل کوي ډېره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ بریالی اوسئ د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي